ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوو ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. باب بیان د خوړلو د څمڅاري کې بابا عبارت کوي بیا بابا تشریح کوو. څمڅاري لیدلی حکومي پر ټول وی پیژنئ دغه په خوړلو کې اختلاف ده. بعض علما وی چې خوړل جائز بلا کراهیت او بعض وی چې خوړل ممتنع دي. امام شافعي، امام مالک، امام احمد رحمهم الله هغه وی چې خوړل جائز بلا کراهیت. امام صاحب د دې مرګري وی چې خوړل مکروه دي، ناروا دي. اوس نو دا اختلاف کې علما ولې راغلی حدیث تراشو دلته په حدیث مبارک کې راغله چې د حضرت صلی الله علیه وسلم نه چا پوښتنه وکړه د څمڅاري د غوښې د خوړلو نه. حضرت صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته ویلې زه نه خورم نه یې حرام بولم، نه یې خورم خپله یې نه خورم خو حرام یې نه بولم. اوس هغه علما چې قول په اباحت کوي چې د څمڅاري خوړل جائز بلا کراهیت دي، هغه اتفاق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې حرام نه بوله. ابن عباس رضی الله عنه د نبی علیه السلام په دسترخوان د ده په کور کې څمڅاره خوړل شوې ده، وروسته بیا روان د خالد بن ولید رضی الله عنه خوړلې ده. نو لهذا جائز بلا کراهیت. او خپله چې نه خوړه زړه نه ورته کېده، تقاضا نفرت یې تر کېده، ځکه د مکې معظمې کې دا وجود ډېر نه لري، خلک ورسره ناشنا دي. اما بل طرف ته امام صاحب رحمت الله علیه چې قول کوي په حرمت او په نه جواز باندې، هغه بیا بل حدیث مبارک ته ګوري. یو حدیث مبارک راغلی چې چا څمڅاري غوښه پخه شوې د هدیې په شکل د حضرت صلی الله علیه وسلم کور ته راورېږله. حضرت نبی علیه السلام ته چې راوړه ده منع وکړه. باندې سائل ودرېدو. حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقې رضی الله عنها اراده وکړه چې دا غوښه ورکړي هغه سائل ته. دې چې ورکوله نبی علیه السلام ورته وویلې بل مسلمان ته څنګه هغه شی ورکوې چې تا ته ناروا ده خو بل ته هم ناروا ده، چې خپله یې نه خوري د نارواتوب د وجې نه بیا بل ته څنګه ورکوې؟ یو حدیث مبارک نه بیا منع راغله. اوس که تاریخ معلوم شي نو مقدم منسوخ مؤخر ناسخ بلل کیږي. دا چې اول حرمت و که اول حل و، که تاریخ معلوم شي خو مشکل حل ده، خو چې تاریخ نه یې معلوم بیا علما د حدیثو موږ تاسو فقها یو قانون ذکر کوي چې د حل و د حرمت تعارض چې راغی ترجیح حرمت ته ورکول کېږي. ولې په دې کې احتیاط ده چې ټول عمر څمڅاره ونه خورې، روا دې وي وایي نه خورې، خدای پاک پوښتنه درله کړي. خو که ناروا ورته وخوړه بیا الله تعالی پوښتنه درله کړي که یې نه کوي. موږ تاسې منطق کوي چې نتیجه تابع د خاص ارزښت ده. اوس نو د دې په خاطر چې د حل د حرمت در علم کې راغله احناف وایي چې احتیاط دا ده چې قول په حرمت باندې ذاتي وکړي. ولې تاریخ معلوم نه ده او هغه اول وخت کې چې دغه چې نبی علیه السلام یې زه نه خورم نه فتوا د حرمت ورکوم احناف وایي دا په یو وخت کې چې حکم نه و نازل، اصل په اشیاو کې اباحت ده. تر ډېره وخته پورې شراب چې کله کېده نبی علیه السلام منې کول، خو چې حکم راغی منې کړه نو معلومیږي چې په ابتدا کې خوړل شوې ده دا نه ده منع کړې، خو وروسته حکم د منع راغلی نو خپله یې منع کړې چې بل چاته یې ورکوله هغه یې منع کړه. نو موږ په قول ناجایز د دا نور ائمو په قول جایز، ځکه اوس هم په عربو کې بهترین خوراک هغه ده. خو علما نور څه عجایبات لیکي. د دغه څمڅاري په متعلق کې د حیات الحیوان ملا چې عجایب المخلوقات ذکر کوي، هغه وایي چې دا تقریبا 700 کلو پورې عمر کړی شي، 700 کلو پورې چې څوک یې مړانه کې یو څنګه ژوند رسېدی شي. او دا اوبه نه چکي، صرف هوا ته خوله نیسي، اتن د پیغه ماتي، په 40 شپو کې یو څاڅکی بولې کوي.
او دا 700 کالو کې د دې غاښونه نه لویږي. حتی څوک وایي چې غاښونه یې مستقل دي، نو ټول یو اډ ده لکه وورۍ، لاندې باندې یو اډوکی ده مکمل، بیخي لویږي نه. خو دا هم د عجایباتو نه ده چې سینوان ذکر بیخ یو د سرونه یې دوه دي. دا ذکر د دوی وایي ځکه هم دې ته ذکران ویلی کېږي، په عربي کې د دوی باندې اطلاق د ذکرانو کېږي. د ذکر بیخ یو د سرونه یې دوه دي. دا د څمڅاري په متعلق کې لنډه خبر شوه. د موږ حکم دا د موږ په مذهب باندې چې خوړل یې مکروه تحریمي او د ائمو په مذهب